جنتیان ټول هغه کسان دي چې هغه به عجزه خلک هغو کې به تکبر نه وي. په متکبر انسان باندې الله رب العزت چې دی هغه جنت حرام کړی دی او جهنم یې ځای دی. تکبر کول دا شان د الله دی، دا صفت د الله دی. رب العالمین په قرآن کې دا خبره ذکر کړې د خپل یو نوم بیان کړی المتکبر. الله هغه ذات دی چې هغه لویي کوي، الله هغه ذات دی چې د هغه سره لویي مزه کوي، الله هغه ذات دی چې هغه لایق د دې دی چې هغه دې لویي وکړي. نو ځکه الله رب العزت انسانان، بندگان، مخلوق دی د لویۍ او د تکبر نه منع کړی چې کبر به نه کوي. او دا هغه ګناه ده چې په اسمانونو کې اولنۍ نافرماني چې د الله شوې ده هغه د تکبر د لاسه شوې وه. کله چې الله رب العزت ملائکو ته امر وکړو وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، الله امر وکړو ملائکو ته چې سجده ولګوي آدم علیه السلام ته، فسجدوا الا ابلیس، ټول سجده ولګوله سوای د ابلیس نه. وجه څه وه؟ ابا واستکبر، انکار یې وکړو، تکبر یې وکړو، لویي یې وکړه. بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې ده، دی وایي چې زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه، نو څنګه دی زما نه غوره شو او څنګه به زه رالګم ده ته به سجده لګوم. دا هغه اولنی تکبر دی په اسمانونو کې. او ځکه حسد دی او تکبر دی. او دا خبره کړې وي زه د ده نه غټ یم او زه د ده نه لوی یم. هر کله چې انسان قرآن راوالي که نه او تلاوت یې کوي او لولي او ځان پرې پوه کوي او د پخوانو قومونو دا قصې ګوري، دا کوم چې الله تباه کړي دي او غرق کړي دي، نو هر ځای کې به دا خبره تاله مخې له راځي چې دغه قوم کې چې کوم متکبر خلک وو هغوی د دې نبي نافرماني کړې وه، هغوی په دې پیغمبر پورې خاندلي وو، هغوی وی د الله عذاب به کله راځي، هغوی د الله په عذاب پورې مسخرې کړي. دا ټول هر څه د تکبر د لاسه. ځکه الله رب العزت هغه قومونه، هغه خلک هغه یې تباه کړي دي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جنت ته به ننوځي هغه انسان چې د هغه په زړه کې ذره برابر تکبر وي. ذره د تکبر نه، ذره څه ته وایي؟ دشتي دا کله چې سړی په کمره کې ناستي د ورځې که نه، او دا روشندان کې یا په دروازه کې چې دی رڼا لګي، نور راځي، نهایي کې هغه ذرات الوزي، انسان کې رانیوه غواړي رانیوی نشي. دغه ذرات د دې ذره امره که تکبر په چا کیي که نه، نو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا انسان جنت ته نشي تللی. او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. بل حدیث کې راځي صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، د ابو هریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي احتجت النار والجنه، یو پیر چې دی جنت او جهنم د یو بل سره ماریزې وکړي، نو دی جهنم ورته وی ما ته به ټول هغه خلک راننوځي الجبارون والمتکبرون، دی اور وی په ما کې وګوره ټول هغه تکبر والا خلک دي، هغه لویي چې به یې کول هغه ټول دي. او جنت ورته وی په ما کې ټول هغه خلک دي چې هغه کمزوري او هغه عجزه او هغوی تکبر نه دی کړی. د دوی دغه خبرې روانې وي د یو بل سره چې رب العالمین ورته ووایي فقال الله عز وجل لهذه، الله دې جهنم ته دا ووایي انت عذابي اعذب بك من اشاء، ته دا چې وایي چې په ما کې ټول متکبر خلک پراته دي او په ما کې ټول لویۍ واله دي، نو یاده که دا خبره ته زما عذاب یې، په تا باندې به زه عذاب ورکوم هر هغه چاته چې زه یې وغواړم. او دی جنت ته وی انت رحمتي ارحم بك من اشاء،
او ته زما رحمت یې، ته زما شفقت یې، ته زما مهرباني د جنت ته وي. تا ته به زه هغه څوک راولم چې زه په رحم او کرم وکړم. ولکل واحده منکما ملؤها، او تاسو کې به هر یو زه ډکوم. دا د الله فیصله ده چې جهنم به هم ډکېږي، جنت به هم ډکېږي. خو ګوره جهنم کې هغه خلک پراته دي چې هغه متکبر دي، لویي کړی دي. ولې اخر د دوی دومره سخته سزا ده چې جنت په لویي کوونکو باندې منع دی او دی به جهنم ته ځکه چې دوی ځان د الله په شان کوو. څنګه د الله په شان کوو؟ په دې صفت کې. ګوره بعض صفات داسې دي که نه چې هغه صرف د الله دي، انسان هغه په ځان کې نشي راوستی. نه د انسان سره ښایي او نه داسې مخلوق شته چې د هغه د دا صفت دي. لکه یو صفت د الله دا دی، هغه لویي کوي، تکبر کوي. دا خاص د الله صفت دی، مخلوق سره دا نشته. الله رزق ورکوي، رازق دی، رزاق دی، دا صفت صرف د الله دی. الله قهار دی، زورور دی، دا صفت صرف د الله دی. بعض صفات داسې دي چې هغه د الله هم دي، د مخلوق هم کیدی شي، خو فرق وي. څنګه چې د الله یې داسې د مخلوق صفت نه وي. لکه موږ وایو الله مهربانه دی، په مخلوق کې هم مهربانه شته، خو څنګه چې الله مهربانه دی داسې خو مخلوق نه دی مهربانه. کم ځای کې د مخلوق مهرباني او شفقت او رحمت، او کم ځای کې د الله شفقت او مهرباني او رحمت. یو هغه صفت چې صرف د الله دی، هغه یو د تکبر دا صفت دی. زه درته اوس وایم ګوره الله متکبر دی. ولې؟ الله لویي کوونکی دی. ولې؟ الله لا اله الا هو، ځکه چې د هغه نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته. نو چې د هغه نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته، نو مزه کوي به هغه پورې دا صفت هغه سره ښایي، ځکه چې د هغه نه علاوه بل څوک شته نه چې د هغه د بندګي وشي. ما ورته بندګان یو د یو رب، بندګان یو د الله. اوس فرق ته ګوره.